السلام علیکم ګرانې مینهوالو، زه فیضان میرستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو دا تاسو پیسې صحیح کړئ. د 500 یو نوټ ته کاپي جوړه شوې ده. نو د دې مطلب دا دی چې سمې ډېرې پیسې راغونډې کړي دي مراد هغه. ولې چې کار هم ډېر ګران دی که نه، آسان کار خو نه دی. دوبۍ کې چې دی نو مسافرونه پیسې راویستل، بیا د سونیشا خبره چې په کار کې رانه خوله لاړه نه شي که نه، نو د دی چې دی نو خولې وتې دي، محنت مزدوري ده. دی چې دی نو ډېر زیات محنت کړی دی، ډانس کړی دی. فاطمه ګل خوله یې نه وتې ده، ولې چې ډانس کول څه آسان کار خو نه دی، خوله یې نه ډېر زیات وتې ده. او دوستانو سونیشا چې کوم خبره کړې وه چې په کار کې درنه خوله لاړه شي که نه، په کار کې درنه خوله لاړه شي، هغه چې کوم پیسې وي هغه د حرامو نه د حلالو. نو دا هم چې دی نو د مراد هغه د حرامو پیسې نه دي، د حلالو پیسې دي. ولې چې په کار کې درنه خوله تلې ده. د فاطمه ګل خوله تلې ده، د مراد خوله تلې ده. ولې مراد سیټ ته ناست پیسې به شماري. او د دلراج خوله وتې ده، سندرې ویلي دي. او نور چې څونه ورسره تللي دي دا چونګ چانګ پارټي چې کومه ده، د دی د ټولو خولې وتې دي. د دی د ټولو خوله وتې ده. بیا خو چې دی نو د سونیشا خبره رښتیا ده چې په کار کې درنه خوله لاړه شي که نه، نو هغه د حرامو نه د حلالو وي. دا چې دی نو د دی د حلالو ګټه ده. نو الله پاک وله مزید ترقي ورکړي او الله پاک د دې غلط کارونو نه یې بچ. موږ خو ورته دوا کولی شو، څه پته لګي د چا دوا قبول شي او الله پاک سمه لاره ته ووړي، دا کسان دې په سمه لاره باندې کړي. نو دوستانو دوا کول پکار ده، ولې چې الله پاک غفور رحیم دی. د ظالم دوا هم لګي او د مظلوم هم لګي. دوا قبول کولو والا خو الله پاک دی. بس الله پاک دې دی له د نیکۍ هدایت ورکړي او د غلط کارونو نه چې دی نو الله پاک یې منع کړي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوې ویډیو کې ملاقات کېږي. د الله په امان.